بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې کله د لمانځه وخت راشي نو یو فرښته اعلان کوي: ای د آدم اولاده، پاڅه او د دوزخ هغه اور کوم چې ستاسو د ګناهونو په وجه په خپلو ځانونو بل کړی دی مړ کړئ. پاڅئ دیندار خلک، پاڅئ اودس کوئ او د ماسپښین لمونځ کوئ چې د هغې په وجه د هغو ګناهونه سهار نه په ماسپښینه پورې بخښلی شي. دغسې بیا د مازدیګر په وخت کې، بیا د ماښام په وخت کې، بیا د ماخوستن په وخت کې، عرض د هر لمانځه په وخت کې داسې اعلان کیږي: ماخوستن نه پس خلک په خوب کې مشغول شي. دې نه پس بیا تیاره کې بعضې خلک بد و زنا، بدکاري، غلا وغیره طرف ته روان شي او بعضې خلک نیکو کارونو، لمونځونو، وظیفو، ذکر وغیره طرف ته ځي. فایده: دا حدیث په کتابونو کې ډیر زیات مضمون راغلی دی چې الله جل شانه په خپله مهرباني د لمونځ په وخت ګناهونه معاف کوي او لمونځ کې چڼک استغفاري په خپله موجوده دی. څنګه چې پورته تیر شو، په دې وجه صغیره او کبیره هر قسمه ګناهونه په دې کې